یو ملګری سوال کړل، دا سوال ډېر اهم او ضروری دی ځکه چې دا مسله ډېر شي ځوانان چې کوم دي هغه په دې حواله سره سوالات کوي او ظاهره خبره ده پاکي ناپاکي مسله ده او کچري د دې مسلو موږ علم نه حاصلو نو یاد وساتي په دې باندې زمونږ پکړ کیږي. بعض کسان دا وی چې دا مسلې د بیانولو نه دي، چې دا مسلې د بیانولو نه دي نو دا صرف په کتابونو کې لیکل شوی دي، بس دا دغه لپاره دا مسلې چې کوم دي، بلکې دا مسلې چې کوم دي دا د دې لپاره دي چې دا زمونږ مخې ته دا مسله مخې دراشي په دې باندې بیا موږ عمل وکړو. شریعت موږ ته سوي زمونږ خو الحمدلله دین اسلام دومره بهترین مذهب دی چې د پیدایش نه والی د مرګ پورې د هر مسلې چې کوم دي حل خول بیا په دغه کې پاکي ناپاکي جایز ناجایز حلال او حرام هر څه بیان کړي. دا چې کوم مسائل دي دا د بیان کولو دي او بیا خاص کر کې چې کوم هغه نوجوانان دي چې هغه ته بالکل د دې مسائل علم نه، هغه ته د دې پوهه ضروری ده، هغه باندې فرض ده چې دا مسائل زده کړي. سوال دا کړل چې زمانہ چې کوم دي د مزي قطري خارج کیږي، ډیر زیات شهوت په وجه باندې زمانہ د مزي قطري خارج کیږي، نو آیا دا مزي دا قطري خارج شي په کپړو باندې ولګي نو آیا په دغه کپړو کې مونږ کې دي شي یا نشي کېدی او کچره کې دي شي نو دغه څومره حد دی چې څومره ولګي نو بیا پکې کېږي چې څومره ولګي بیا پې نه کېږي. د دې دوه صورت جوړيږي، لیکن دا غینه مخکې خاص کر کې نوجوان چې کوم دي په دې حواله سره مزي منی ودی په دې کې چې کوم دي فرق نه کی نو په دې باندې ما مستقلی ویډیو اپلوډ کړل، لیکن بیا هم زمانہ ډېر شي کسان چې کوم دي نوجوان الکان سوالات کوي نو یاد وساتئ چې منی چې کوم د پاغي باندې غسل واجب کیږي، باقی چې کوم مزي او ودی دا پاغي باندې غسل نه واجب کیږي. بعض کسان داسې نوجوان خاص کر کې هغه په دې کې فرق نه کوي نو یاد وساتئ مزي هغه ته ویل کېږي چې کله انسان غلط سوچ کوي یعنی شهوانه سوچ کوي یا بعض کسان چې کوم دي دا عادت چې کوم دي تصویران ګوري ویډیو نه ګوري نو په دغه صورت کې د بعض کسان داسې چې هغه خپل کور والا څخه خبرېږي نو دغه په صورت کې چې کوم دي د دې د اعضاء تناسل نه چې کوم دي یو خاص قسم له قطره خارج شي او دا قطره چې کوم دي دا بغیر لذت نه خارج شي په دې کې لذت نه وي او د دې چې کوم کلر وي دا د وبو په شانتي کلر وي په دې کې دا لستاري دا مسلې ځکه سبا بینو چې ډیر شي کسان دي چې هغه په اشاره باندې نه بويږي. دویمه خبره دا چې دغه د مزي ویل کېږي مزي باندې چې کوم دي غسل نه واجب کېږي، البته که وضو چې کوم دي د سره ماتي کې وضو وکوي. دویم چې کوم دي هغه ودی دا ودی چې کوم دي هغه اکثر چې کوم دي د مسانې د ګرمایش د وجې نه بیا خاص کر کې چې کم کسانو باندې قبض هغه زیات زور لګي دا غي سره چې کوم دي بیا چې کوم ذکر د اعضاء تناسل د هغه نه چې کوم دي د امتیازونه بعد چې کوم دي قطري خارج کیږي بالکل گاړه وبي او خړ غولې کلري داغي باقي کې اکثر کسان چې کوم دي غلط فهمي شکار شي دا معنی دا هغه معنی نه هغه ته ودی ویل کېږي نو په ودی باندې چې کوم دي غسل نه واجب کیږي. دریم دي منی چې کوم دي هغه د شهوت سره خارج کیږي، د لذت سره خارج کیږي او د جړکی سره خارج کیږي، دغه ته منی ویل کېږي او په منی باندې چې کوم دي غسل واجب کیږي. اوس راځو مسلې طرف ته چې دا مزي چې کوم دا د مزي قطري د انسان په کپړو باندې ولګي نو آیا په دې کپړو کې مسکیږي یا نه کیږي. د دوه صورت جوړيږي، یہ صورت دا ده چې په هغه صورت کې مسکیږي خو لیکن کراهت سره کیږي. صورت هغه صورت کې دی چې دا چې کوم مزید قطري دي دا د یو درهم چې کوم سیګي درهم سیګي چې کوم دا داغي په مقدار باندې یا داغي نه کم وي نو په دغه صورت کې چې کوم دی مافته لکه انزل خو ضروری دي لیکن ونینځي کپړې نو په دغه صورت کې دی کوموزو کې نماز به وشي لیکن د کراهت سره. دویم صورت دا ده چې د دې یو درهم چې کوم مقدار د سکه ده د دین زیات منی چې کوم دی په کپړو لګیدلی نو په دغه صورت کې بالکل ناجایز دی. په دې صورت کې چې کوم دی دا کپړې به انځي یا به کپړې بدلوي بیا چې کوم دی په دغه صورت کې تاسو موږ کولای شي. دا دوه صورت جوړیږي سمجھ کې خبر راځي. لیکن بهرحال چې د کوم کسانو نه منی په کثرت سره خارج کیږي غوله پکار دا چې خپل سوچ صفا ساتي بیا چې ګل سوشل میډیا استعمالي بد نظری وغیرہ نه کی نو هغه چې کوم دی دا مزيبت نه خارج کیږي نو په دغه صورت کې دغه کپڑے وصفای. لیکن احتیاطاً چې کوم دی غوله زدا مشوره ورکوم چې انډرویر وغیرہ چې کوم دی چټي وغیرہ هغه دغه دران استعمالوي نو کچري تاسو نه قطري خارج هم شي نو د مازه په حالت کې چې بیا تاسو موږ کوي نو هغه انډرویر وغیرہ لري کې او باقي چې کوم تاسو شلوار وغیرہ نو هغه چې کوم دی هغه صفای نو پکاردار چې داسې کسان دي انډرویر یا د چړي استعمال کوي او چې کله موږ کوي نو بیا په هغه صورت کې دا انډرویر وغیرہ لري کې او باقي چې کوم دا کپڑے به صفاوي. نو امید کوم چې دا مسله به تاسو سمجھ کې راغلي. اجازه راکې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.